د افکارو محکمه. موږ ناتر سله پیړیو لاس پر کار یو، د یو بل په قتلولو په ازار یو. یو لامل د ارتجاع کړو، بل مرتد کړو، بل نښان د تقدس په شد او مد کړو. خدای رسول د هر سړي دلته خپل ځان دی، پر خوشرنګه حماقت یې ټینګ ایمان دی. عاشقان چې څوک د لات څوک د منات شول، ډیر ویاړلي ورمیږونه دلته مات شول. معرکه د لا همدغسې روانه، خلک تیر شول خپل ایمان ته له ایمانه. ته پوهیږې چې ملګریه علت څه دی، چې سبب مو د خوارۍ د ملت څه دی؟ علت دا دی چې له لبه ناروغان یو، تیروو د جهل تبه ناروغان یو. د مرض او مریض فرق نه کوو، ځکه چې تر ګرده له ناروغه کوو کرکه. تداوی یې ګڼو مړینه، ناروغ وژنو، ناروغي پالو په مینه، ناروغ وژنو. وبا ګډه ده د خلکو په افکارو، چې پراته د زړونو مړي دي پر لارو. خلک ډیر محاکمه او مجازات شول، په یوه څلي باندې سل سرونه مات شول. زندانونه مو شول ډک له مجرمانو، د قلم او د ټوپک له مجرمانو. خو فکرونه محکمه نه شول تر پایه، ځکه ټولې محکمې شولې بې ځایه. ناروغ مړ شو، ناروغي شوله پاتې، د وحشت فکرونو ونه خوړه ماتې. د وحشي مړی مو زړی د وحشت شو، له نفرته راولاړ بیرته نفرت شو. محکمې راته پکار دی د افکارو، رنځور مه وژنئ له رنځه ایماندارو. د رنځور د رنځ دوا ته ضرورت دی، د عقلونو مسیحا ته ضرورت دی، د عقلونو مسیحا ته ضرورت دی.